الرحمن الرحیم د برلاس تلویزیون درنو لیدونکو او کتونکو سلامونه او بیاچاره په دې هیله چې دا د روژې مبارکې شپې ورځې به په خیر تېرېږي دا د موږ نن راغلي وو دا د کابل ولایت د دیمازنګ ساحه او لکه څنګه چې تاسو ته په تصویرونو کې ښکاري او تاسو ولیدل دلته زموږ ستاسې یو هېوادوال چې معیوب یا معذور هم دی او دا دلته موټرې غاړې ته کوي او خپل دغه ژوند هغه ورځنۍ چارې په دې برابروي نو راځئ دې سره به وغږېږو چې موږ سره اوسئ سلام علیکم. بخیر سیافتون انشاءالله بشه که خدا معرفی من هستم سال 12 سال میشه که اینجا شکر الحمدلله از خدا راضی هستم که وقت میم کار میکنم اینجا از کاروان‌های کسایی که ترافیک میره اینجا وقتی من میگم اینجا بعضی یک مقدار کمتر زیادتر 25 اینجا خوش آرام هستم. بدونی از اینکه روزانه از مدرا پیسه میگیری 30 روپیه و 40 روپیه دیگه باز ماشون برات میده که نه خیر نیست خصم داری خصمی ندارم این نمیجا صرف این موترها رو که طرف ترافیک میره موترهاشون اینجا من نگاه میکنم دیگه نمیجا هر موتر 30 روپیه 30 روپیه میریم از میکنم باید از این موترها تاکسی‌ها خاص اینجا نمیکنم باز 20 روپیه برام میده نمیجا گزارش میشه لازم از جان طبیعی است که شاید که روسی کده باشه بله طوری شکر خدا 4 دانه طفل دارم 3 بچه یک دختر پسر ماشاءالله هم خدا قالی قرآن است اما دیگه خانم خودم هستم خانم خیلی است بالا اولادای درس میخوانم آقا شکر تو بچه مثلا بچه کلان من مکتب میکنم شکر هم مدرسه میکنم روزگارت چطور است؟ روزگار شکر خدا خوب است و خوب تربیخی خوب هم نیست با شکر الحمدلله از خدا راضی هستم اینم که کار میکنم روز کار کنسل نبر همین دستم بسیار دراز نیست بسیار دراز نمیشه شکر که راحت کار کنم الحمدلله روزگار خوب سعی داوری کردیم جنگل شده بود زن کنیم در بسیار دالمان وقتی کردیم تداوی کردیم تداوی شدیم ولی در دلی نو باوزن فریستان سال وقتی 4 سال وان نمی جنگل دیمازن جنگل داوری کردیم حال خانه برایی از خانه از خودم هست؟ نه شکر خانه از خودم از خانه از خودم کلان شدیم کلش بسیم دایی اولاد که مریضی اگر نگویم که روحیت کم نشون زنده باشی جان تو بخیر ما افتخار میکنم که ما میگم که بسیار افتخار میکنم یکی در تلویزیون خود معرفی کردیم بازم در خدمت از ما پرسان کنه تو ما چی حالت داریم پیام اگر داری زنده باشی مردم چی باید بکنه چی از مردم هم کمی خب بذاری من غیرت خب چیزی هست کار شروع کنم دیگه از ایران و پاکستان چطور نمیشه و از خودم شروع الحمدلله کار است دیگه مراد از خودم راضیست که معنیت هست کس کار ندارش که میگه من غریبی خودم نمیده من که تمام کار هستن از ما پرسان کنه ما چی حال داریم صحیح است حالی پرسان خدا معرفی کنم اسم حبیب الله ولد خانجان باشنده دیمازنگ باشنده اصلی دیمازنگ اصلی دیمازنگ از 100 سال پیش بچه کابلیست دیگه یعنی 100 یک قرن اونجا افتر کردیم بیا کمیسو بیا که اگر صحیح بیایم خب بگو از زندگی از روزگار از کار از سابقه خوب زندگی داشته شب و روز ما تیر میشه خب صحیح این برزمی روزو معلوم است حالا شکر است کار میکنیم گونه فروشی حمایت میکنیم خرج خود میکشیم دکان داری سر دکان گونه فروشی دارم در دیمازنگ بله ها چند نفر هستین در فامیل 22 نفر خود سرپرست هستی رئیس بله فامیل هستی بله دایی پادر و مادر و بیادرها کلگی هستن یک جا دیگه بیادرها است تو کده خود دارم خردم دارم دیگه خردم بیادرم دارم عروسی کده
یادرای عروسی کرده سالتان تیر از دیگه یا خارج هم نرفتی نی؟ رفته رفتی؟ بله که خارج رفته حالا این رفته حالا چرا پس آمدی باز؟ مریض بودم تا این تداوی کردم شکر بودم مالو جور از سپاس باز میری؟ ببینیم هر کدام فرصت برد مساعد شد پیسه پیدا شد خواهد پیسه دار بود $10,000 رفته پیدا شد باز بود دیگه خانه پس بد دانشتی الحمدلله زندگی بخیر ازش راضی هستی؟ خدا راضی از خدا سر راضی هستی؟ امنیت است شب و روز ما خوب تیر میشه حکومت اسلامی است اگر کم نه زیاد نه کم پیدا میکنیم آرام است بچه هایت خود جوان شاید باشه بچه ما جوان است عروسی کرده باشه بله شما مردم کابل زود عروسی نمیکنید میکنیم 18 سالگی 20 سالگی یک دور به 30 و 40 50 میرسه میگه باشه حالا هنوز ما پانتون و فاکولته و دیگه ما میگه خلاص نشده یعنی ما بی سواد هستیم با سوادار شما زود عروسی میکنید بله خوب از همون شکر اسلامیش هستی شکر خوب خیر بینی بیادم خداوند نگم قربان خیر بینی شب و روز قربان تشکر نمی صدای شما رو تشکر میدم دیگه خوش باشی بیادم از تلویزیون برلاس برلاس زنده باد تلویزیون برلاس زنده باد زنده درنو لیدونکو دا تاسو ګورئ د مزنګ ساحه او دغه د ترافیکو ریاست دغه کوڅه ده دلته به کرار ګرځو د ځینې هېوادوالو نظرونه به راخلو د دې ورور نظر به راخلو السلام علیکم ورور جوړ په خیر صحتمند خیریت دی خیر کراري دا د برلاس تلویزیون دی خوشحاله کېدای شي چې خپل ځان اول موږ ته راوپېژنئ او لیدونکو ته زما نوم محمد قاسم صاحب او د فعلا په ترانسپورت ریاست کې د یو ترانسپورتي شرکت نماینده یم او د بعضې
کارونو پسې د مدیریت ترافیک ته راغلي وو او دلته انتظار وباسو بعضو دوستان. محمد قاسم سهار کېدای شي چې لږ به تیز وغږېږو چې غږ هم صاف راشي او تصویر هم صاف راشي. کېدای شي چې د خپل حال په اړه راته ووایي چې ژوند څنګه روان دی. لومړی خو ستاسو د چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د ژوند به څه ووایو، ژوند خو ټولې لوړې او ژورې دي، کږلېچونه دي. ژوند هغه وخت نه چې کله به سیخي لاس او چپ لاس پېژندلی ده او د هغې وخت نه را شروع کړي نو لوېدل او جګېدل پکې ډېر دي. نو خو د ژوند سختو ته به نه تسلیمېږو. لوېدمه پاڅېدمه حوصلې مې لوړېدلې، لوېدمه پاڅېدمه حوصلې مې لوړېدلې، آخر مې له همته مرحلې وشرمېدلې. همداسې به کوو که نه؟ بلکل ما درته ویلې چې که یو باید اصلا بیهاني امباسي ده وایي هغه ځوان چې د وطن په درد سوځېږي او که سلزله په مخ خولېږي پورته کېږي، ما ترې سل زره قربان او صدقه کړې چې د مرګ په پوله ناست وي لا خوځېږي. ډېر ښه لیدونکو، سهار صاحب ډېر زموږ ستاسې د وطن شاعر او لیکوال دی، ډېر لوی البته مخامخ صفت به یې نه کومه. نور سهار صاحب د ژوند په اړه راته ووایي، د اولادونو په اړه راته ووایي، د اولادونو د زده کړو په اړه راته ووایي. لویان دي، ځوانان دي. لومړی به د خپلو زده کړو په هکله درته ووایم. مهرباني. چې ما د 12م صنف فارغ التحصیل یم، خو د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې زه د ژورنالیزم په د 2م کال محصل وم چې د نجیب صاحب حکومت رژیم سقوط وکړ او پات له هغې نه د ژوند ناخوالو او ستونزو بس پرې نه ښودلو چې نور مخته لاړ شو. نو د هماغه وخت نه شعرونه خو لیکې؟ څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟ چاپ ته آماده دي؟ له چاپه راوتې دي؟ که زه درته وایم چې ما دغه خپل شعرونه راټولولې نو شاید کېدای شو چې بکسونه ترې نه ډک شوی وي، خو زه وخت نه وخت درنه ورک شوي دي. او بیا بخښنه غواړم سهار صاحب، ګڼ شاعران دا خبره کوي چې شعرونه د اولاد سره پرتله کوي، خو بیا تاسو خپل شعرونه نه دي ساتلي. ولې ستونزه څه وه؟ د هجرت مسایل وو یا د ژوند د ډېرو بوختیاوو د سرګردانیو لامل وو؟ د دې په اړه راکوئ لیدونکو ته. ژوند ټول ستونزه ده او ژوند کې چې کله به مسؤلیتونه در په غاړه شي نو هغه یو ژوند دی، بل د ژوند مسؤلیتونه یي، بل د ژوند ستونزې یي. نو هغه د ذهن تخیلات زما هدف دا دی چې بالاخره په هر حالات او په هر زمان باید وساتل شي. بس ځکه د ذهن تخیل عیناً ما تاسو ته ویل چې ګڼ شاعران او لیکوالان دوی د اولاد سره پرتله کوي، څه د هوس نه راټوکېدل او څه د ذهن نه راټوکېدل. زه وایم چې ما د مکتب د دورې نه د 10م صنف 10م ټولګي زده کوونکی وم چې ما به د ننګرهار په ورځپاڼه کې ما لیکنې کولې او زما شعر به چاپېده. خو ساتلې دې نه دي؟ خو ساتلې مې نه دي، بدبختانه چې نه مې دي ساتلي. او هغه بعضې کوم یو نیم مات ګوټ شعر مې که په ذهن کې پاتې وي که نه نو دا هغه خپل هغه که په خپل دغه کې پاتې نور په کتابچه کې زه لیکلې بڼه هېڅ هم نه لري. لیکلې بڼه باندې هېڅ شی نه لري. اولادونه خو زده کړې به یې کړې وي؟ اولادونه هم تقریبا انشاءالله چې زده کړې کړي دي، بعضو بس سر ته ورسولي، یعنې تقریبا ټولو سر ته رسولي دي. مشر زوی مې د 12م نه فارغ ده، د زراعت په ضمن کې د زراعت پوهنځي نه فارغ ده، همداسې د فارمیسي نه فارغ ده. ورپسې مې بل زوی هغه ښوونځی په نیمګړی پاتې شو او مسافر ده په بهر کې.
ورپسې بل زوی مې هم د 12 د فارغ د خو اوس کوم خاص څلورم زوی مې دریم زوی مې او څلورم زوی مې دواړه د 12 د فارغ دي او تر اوسه پورې نه کوم وظیفه لري او نه کوم د خاصه هر څه ډیره زیاته مننه که په ژوند وغږیږو خو ډېرې خبرې به مونږ تاسې وکړو د وروستي پیغام نه رامخ کې کیدای شي که کوم شعر دې په ذهن کې او مناسب یې بولئ مثلا مناسب یې ګڼئ ګرچې د سرک سر هم دی او کیدای شي د برلاس تلویزیون کامره او مایک ستاسو په خدمت کې دی یو ډنګ غوندې شعر به درته ووایم مهرباني وایي خوب مې ولیده چې بیا مې چاته غېږه ورکړه خوب مې ولیده چې بیا مې چاته غېږه ورکړه او څه په ناز یې راته وویل چې جار دې شمه واه څومره او بیا یې د شونډو په سر داسې زمزمه کولم بیا یې د شونډو په سر داسې زمزمه کوله او لږ رانږدې شه چې ښکلا دې شمه هار دې شمه واه واه او ما ویل زه خو یم لوېدلی اوس مې وس نشته دی ما ویل زه خو یم لوېدلی اوس مې وس نشته دی او دې ویل نه غواړې رهبر دې شمه لار دې شمه او ما ویل پرېږده په خپله مینه مسخه یم ما ویل پرېږده په خپله مینه مسخه یم او دې ویل نه غواړې چې جام دې شم خمار دې شمه او ما ویل څوک چې په دې شپه راته خوا کې ناست دی ویل صبر یم صابر شه چې سهار دې شي ډېر زبردست ډېره مننه وروستی پیغام هم کیدای شي چې هیوادوالو ته ځوانانو ته ورکړي ځوانانو ته به ووایم چې هېڅ وخت د ژوندانه ستونزو ته مه تسلیموي ژوند لوړې ژورې ټیټ او جګې لري که ولوېدلې کوشش وکړه چې بېرته پورته شي او انشاءالله چې پورته کېږي به په زحمت او زیار سره صاحب ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ کور ودان د وخت راکول نه خپل قیمتي وخت مو سلامت او مننه ټولو لیدونکو او لیدونکو ته زموږ یو خاص سلام او امید ډېره مننه ښه درنو لیدونکو دا زموږ ستاسې د وطن زموږ ستاسې د هېواد شاعر او لیکوال چې د خپل ژوند خوږې ترخې موږ تاسو سره شریکې کړې ورځو په قرار د ځینو نورو هېوادوالو سره تاګیږو راځئ زموږ سره اوسئ السلام علیکم صحتمند بخیر خیرتیز قراریز چال داری حاجی صاحب بخیر هستی خیرتیز میشه که اول خدا معرفی بکنی اسم عبدالرحمن است باشنده امید مازنگ هستیم چندین سال یا 100 سال یا 1.5 سال اینجا ما از چند پیش زندگی میکنیم خب چی رواج داره این مردم به حساب شش برخواستی مردم چی به حساب از روزای رمضان است نه بله چطور سفری میشه بخیر میگذره ان شاء الله خوب است فعلا گزارا میشه که خیر میشه چندین سال است که پریشان است فعلا اینمی سرک که ما شما فعلا هست اینمی سرک در موردش بگویی که سرک چی است این خلاصه ترافیک است این کوچه باریکود گفته میشه اینمی سرک کوچه سینما باریکود گفته سینما باریکود یک کوچه بالاترش میره کوچه برشنا گفته میشه اون بالاتر میره یک کوچه ترافیک گفته میشه این از کوچه باریکود از روزگار اگه بگویی چطور است کاروبار خوب است میشه بیکار است فعلا بیکار است از خودت نیست این کراچی از بیارزاده است بیارزاده است چیزی نگوی قار نشه نه قار نمیشه مزاحمت نباشه خب در مورد خانه و خانواده اگه بگویی فرزند داری درس میخوانه سنف چند است مدرسه یکیش 12 را خلاص کرده است تا سنف 9 دختر است و من دیگه دو تا بچه های ریزه است سنف 6 و 7 است در مورد زندگی بگویی سابق جوانی چطور گذشت جوانی عالم جوان است سابق صرافی میکردیم حالا فعلا 20 سال است بیکار است سابق چطور بود زندگی حال چطور است حالا شکر تو از طول 20 سال و 30 سال میگم که زندگی تان گذشت اون وقت دیگه وقت بود حالا دیگه وقت چی تجربه دیگه نمیست که اون وقت مثلا در کار بودیم در بار بودیم حالا هستیم بیکار هستیم فکر میکنم چرت فکر خود هستیم چرت فکر میزنیم خانه خو انشالله خانه از خود است شکر از خود کرا خونه نیست یک دکترها میگه چرت و فکر گفتی نه چرت و فکر میگه نزنین میگه خرابتان میکنه بس میگه والا شاید فیصدی خراب کنه چی باید بکنه آدم که بالاخره چرت
والا فکر در کار باشی در روزگارت خوب باشه بله. چرت نمیزنی یا کار بیکار باشی حتما چرت میزنی یا گای میزنی یا فکر میزنی که ما چی کنیم سبای خدا بیگای خدا مصروفیت خوب است که مصروف باشه حالا خدای دولت ما رو برقرار داشته باشه که کار بار بر مردم جور کنه مردم از چرت فکر خلاص شن دوستانو لیدونکو ډېره زیاته مننه د حاجي صاحب نوم ورانه یو شو خیر دا خپرونه به لږه جاري وشي حاجي صاحب څه نوم دی عبدالاحمد د حاجي صاحب عبدالاحمد څخه ډېره مننه دوی سره مو خبرې وکړې تر بیا چې په یوه نوې خپرونه کې تاسو ته د یوې د کابل ښار د یوې بلې زاویې نه د یوې بلې ساحې نه تاسو ته چمتو کوو د هغې د الله په امان د یو ملت احساس